د هلمند ولایت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو د میرمنو د حقونو د خوندیتوب او د ناوړه کړنو د مخنیوي په موخه د تیرو 3 ورځو په جریان کې د ولایت په مرکز لښکرګاه کې 4 میرمنې له بیلابیلو ظلمونو او ستونزو څخه وژغورلې. د معلوماتو له مخې یادې میرمنې له څو کلونو راهیسې د خپلو خاوندانو او کورنیو له لوري له فزیکي او رواني فشارونو سره مخ وې او د سرګنیو له ناسم چلند څخه هم شکایت درلود. د محتسبینو په هڅو د دوی ستونزې وڅېړل شوې او د شرعي حقونو د تامین لپاره لازم اقدامات ترسره شول. د یاد ریاست مسؤلین وایي د میرمنو د شرعي حقونو ساتنه او تامین د دوی له مهمو مسؤلیتونو څخه ده او هڅه کوي چې د هر ډول ظلم، بېعدالتۍ او حق تلفۍ مخه ونیسي. د یادونې وړ ده چې دغه ریاست محتسبینو تر دې وړاندې هم د میرمنو اړوند ګڼو قضیو ته رسېدنه کړې چې پکښې د کورنیو شخړو ولور په بدو کې د نجونو د ورکړې او غیر شرعي نکاح اړوند موضوعات شامل دي.